السلام علیکم ورحمت الله دوستانو په دې هیله په دې امید چې تاسو به هم جوړ روغ او خوشحاله یاست چې دوستانو تاسو ګورئ ټکنیکل هاشمي چینل او زه یم ستاسو ورور شیر هاشمي د ټولو مخه که چا د روز پورې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو تاسو چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ بټن چې ده هغه ضرور سره ووایئ دوستانو د نن په ویډیو کې دوستانو دا پوښتنه راسره کړې ده چې هاشمي صاحب موږ دوې مسلې چې دی هغه لرو هغه دی مسله ده د موبایل د چارجېدلو چې کله موږ موبایل چارج کړو 100 یا 80 یا 90% موږ یې نیمه ګنټه یا یوه ګنټه استعمال کړو یا یې بند کړو جیب ته یې واچوو چې دویمه یې خلاص کړو بیا 100% چې دی یا 10% زموږ د موبایل څخه چې دی هغه چارج کړلی نو د دې طریقه چې چارج موږ څنګه بچاو کړو په خپل موبایل کې دویمه خبره دا ده چې ډېر دوستان وایي چې هاشمي صاحب زموږ موبایل په ګنټو باندې هم نه چارجېږي اخر کار د دې سره موږ څه وکړو نو بلکل دوستانو د ټولو در مخه به زه تاسو ته یو اپلیکیشن در وښیم بیټري لایف یو اپلیکیشن دی نو دا اپلیکیشن چې کوم لینک دی دا به زه ستاسو دپاره دلته په ډسکرپشن کې چې کوم دی هغه به هم زه انشاءالله واچوم ډسکرپشن چې کله دا دی تاسو خلاص کړئ دلته به انشاءالله دا شی چې دی هغه به لیکلی وي نو زه به دا لینک تاسو ته دلته هم درکړم د ټولو در مخه چې تاسو کله ولاړاست بیټري لایف چې مو کله ووایي نو دوستانو د دې بیټري لایف چې کوم انټرفیس دی دا به ستاسو مخ ته خلاصي او دا به تاسو وګورئ کله چې تاسو وګورئ دوستانو دلته به ستاسو ته ټول اپلیکیشنان چې کوم تاسو استعمالوئ هغه به ته معلوم سي چې څو چارج خوري دغه تاسو 6 ګنټې دا ګوره اوس فلحال 10% دی خو بیا هم 6 ګنټې ماته راویي او که چیرې زه نه استعمالوم دغه یې پروت وي خالي ټریپنام پر راځي 23 ګنټې استعمال کړي مسلسل استعمالوم 43 منټه استعمالولی سي تاسو به دلته راسئ او دا فیورټ ته به کله ولاړ سئ کله چې تاسو فیورټ ته راسئ په دې ټولو کې چې دی فلحال زه غواړم چې زه صرف واټساپ استعمال کړم هغه زما پسندیده اپلیکیشن دی دا نور ټول چې دی دا زه بندوم فلحال چې دا زما څخه نه چارج وخوري او فلحال نه زما په کار دی نو زما پسندیده اپلیکیشن چې دی هغه واټساپ دی نو په دا رقم به ستاسو د بیټرۍ چې کوم چارج وي هغه به په چا وي فالتو چې دی هغه به نه ځي دا اپلیکیشنونه تاسو کتل دا ګوره فیسبوک چې دی هغه تر ټولو زیات چارج چې دی هغه زما څخه خوري نو دا به زه دلته بند کړم دا چې مې بند کړئ د دې څخه موږ تاسو خلاصو فلحال دویم سیټینګ چې دی هغه تاسو راسئ او خپل موبایل او سیټینګ ته چې کله تاسو سیټینګ ته رالاست د ټولو بلاندې تاسو ولاړ سئ دغه چې کوم ډیولپر اپشن دی دا په ډېرو موبایلانو کې په ډېرو کې نه وي که د چا سره رخصتي دي که نه و تاسو به اباوټ ته راسئ کله چې مو اباوټ باندې کلیک کړئ او اباوټ چې دی هغه ستاسو دپاره خلاص بیا به تاسو راسئ دا سافټویر انفارمیشن ته پر دې باندې بیا کلیک کړئ کله چې تاسو سافټویر انفارمیشن ته رالاست بیا دغه کوم بلډ نمبر چې کوم دی دا به تاسو 7 واره دا رقم کلیک کړئ 7 واره چې مو کلیک کړئ نو تاسو به بیرته شاته راسئ او د دې ځای څخه به ووځئ نو ستاسو دپاره به دا ډیولپر اپشن چې کوم دی دا ډیولپر اپشن به وي نو دا به تاسو خلاص کړئ د هغه نه وروسته به دوستانو تاسو راسئ لاندې چې کوم دلته یو اپشن دی هغه ته ویل کېږي یو اس بي کنفیګریشن د یو اس بي کنفیګریشن کې به کلیک کړئ د ډېرو دوستان د دلته ولاړ او د ډېرو دوستان د دلته ولاړ نو تاسو به راواخلئ پر د اول سر باندې بیا ودرئ دلته چې دی په دا رقم به ستاسو موبایل چې دی هغه ډېر ژر چارجېږي نو دا چې دی د چارجېدونکو طریقه یې د دوستانو تاسو دلته ډېر اسانه چارجولی سئ یو بل فني مسخراچي یا د ټایم پاس لپاره چې تاسو د چا سره فن کوئ کریټ کوئ نو تاسو به ډیمو موډ ته راسئ او په دې ځای کې به دوه اپشن در ښکاره کړي دا ګور فلحال دلته چارج 29 دی او 4G دی دا چې کله تاسو دلته ووایئ او دا هم خلاص کړئ یو دم به ستاسو چې دی هغه به پرسنټیج وصول ته ولاړ سي دلته به LTE معلوم سي دلته به ستاسو دپاره د کوم وای فای اپشن چې دی دا به ټول معلوم سي نو دا چې دی د ټایم پاس لپاره ستاسو دپاره تللی سي نو قدرمنو هیله ده چې دا ټریکس به ستاسو خوښ سوي ضرور استعمال کړئ که د کومو دوستانو څه مسلې مسایل وي یا د کومو دوستانو چې کوم مطلب چارج چې دی وخت نه وي نو هغه به دا طریقه ضرور اختیاروي کوم چیرې ویډیو خوښه سوي دوستانو ویډیو ضرور سره لایک کړئ او د نور دوستانو سره شیر کړئ تر بلې ویډیو پورې د الله په امان